د ځوانانو اتحاد جام کرکټ سیالۍ چې میاشت وړاندې د خوست متون صحرا کلي کې پیل شوې وې د اتلولۍ جام یې له یوې جذابې لوبې وروسته د علي للمۍ ټایګرز لوبډلې خپل کړ. د خوست د ټینس یا ټیپ بال کرکټ مسؤل علیم بیدار خپلو خبرو کې وویل چې د دغه لوبې لیوالتیاو د برخه کې د لوبغاړو پرمختګ ته په کتو دوی پلان لري چې نږدې راتلونکي کې د هیواد په کچه یوه ټینس کرکټ لوبډله جوړه او نورو هیوادونو ته یې د سیالیو په موخه ولیږي. ټینس کرکټ چې دی په اوس وخت کې ډېر زیات رشد ډېر زیات پرمختګ کړی دی چې تاسې د هرې صحنې شاهدي حال یې چې په زرګونه مینوال لري. ټینس بال پلیرانو ته ټولو لوبغاړو ته زه دا ډاډ ورکوم چې انشاءالله ډیری کارونه چې دي خلاص شوي دي د ټینس بال. ډیری هیوادونه د ټینس ملي لوبډله لري خو تر اوسه پورې موږ د ټینس لپاره داسې بودیجه نه لرو. انشاءالله سپانسرانو سره مخبره کړې ده. د ټینس اکثره ولایتونه چې دي هغه ولایتي لوبډلې لري هغو سره موږ جریان کې شوي یو. انشاءالله ټولو ټینس لوبغاړو ته زه دا اطمینان ورکوم چې د ټینس ملي لوبډله به جوړیږي. دغه سیالۍ چې د خوست له مرکزه ولسوالیو پکې 12 مخکښې لوبډلې ولوبېدې نندارې ته یې د خوست له بېلابېلو سیمو سلګونه کسان ورغلي وو. د ټینس بال یو شمېر لوبغاړو وویل که د خوست په نورو سیمو کې دوی ته ورته سیالۍ برابرې شي نو ډېر نور نوي استعدادونه به راوټوکوي. ټینس له وجې ډېر لوبغاړي تر نیشنل ټیمه پورې تللي ده حتی تر 19 پورې رسېدلي دي. نو دې کرکټ ته باید څوک په کم نظر ونه ګوري په ټیټه سترګه ونه ګوري. دا ښه کرکټ دی. نو کرکټ د ولایتونو ترمنځ پولې ورانوي. کرکټ د مینې یووالي لوبه ده. نو د کمیټې غړو څخه مخیله ده چې دا ډول نور ټیمونه جوړ کړي چې تر څو ځوانان د شهید توکو او نورو غلطو کارونو څخه منع. د کرکټ د مبصرینو په باور خوست کې د ټینس یا ټیپ بال کرکټ د پراختیا لپاره پراخ استعدادونه او لیوالتیا شته او که ورته لا زیات فرصتونه برابر شي نو کولی شي په ملي او نړیواله کچه د لوبډلو لپاره نوي څیرې وروزي.